ضیاءالدین یوسفزی صاحب پروګرام کې د بخیر علی خوشاله اوسئ رحمان بونری صاحب څنګه تاسو خیر ډیر مننه تاسو موږ ته وخت راکو شکریا مو ادا کوم تاسو په یو ټویټ کې لیکلي دي چې وسوم تاسو په ټویټر ټایم لاین باندې پینډ ټو ټاپ ته یعنی د ټولو په بره ټویټ کې لیدل کیږي هغه اردو کې تاسو لیکلي دي پروفیسر جنید حفیظ पिछले 6.5 सालों से कैद तन्हाई में है वालिदैन राह तक रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पर जुल्म व जबर का ये सिलसिला बंद करो खुदाए उज़्ज़वजल का खौफ करो जुनैद हफीज़ को आज़ाद करो 12 रब्बिल अव्वल रहमतुल लिल आलमीन د پښتو ترجمه دی دا اردوونکو چې پروفیسر جنید حفیظ د تیرو شپږ کالو راسه قید تنهایی کې دی مور پلار یې انتظار کوي د رحمت العالمین یا پیغمبر د پاک نوم په خاطر د ظلم او جبر د لړۍ بند کړي د خدای نه یره وکړي جنید حفیظ آزاد کړي 12 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول د رحمت العالمین د زیږیدنې ورځ ضیاءالدین یوسفزی صاحب د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د مذهب د سپکاوي په تور کې نن د بهاودین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د پاکستان عدالت د مرګ سزا ورولې ده تاسو خبر شوي د دې سزا نه سره د عمل په خایه او دې چې نن سهار پاسې زمونو دا بخنه غواړم دا یقینا زما لپاره ډېر د یو درد غم خبرو او زه دا ویلې شم چې په دې 13 کال کې زما دا ورځ یو 13 تور ورځ ده او دا ټول انسانانو د لپاره او پاکستانیانو د لپاره چې څوک د انساني حقوقو په حواله باندې د انسانيت د لپاره لګم خوګمن وینو نن ورځ دغه د لپاره ډېر د درد او د تکلیف ده رحمان بونری صاحب خبر ده چې دا چې کوم قانون دی د بلسوي په حواله باندې دا په واتیا کې جوړ شوی او د نن تقریبا 2 کال مخکې او د دې تناظر دا چې دا مرحوم ضیاءالحق دی خپل انتها پسندۍ توندروي او خپل اقتدار د ټول لپاره د خلکو د مذهب هغه کارت د لوبولو لپاره دغه قانون اجرا وکړه او د هغه وخت نواله تر دې وخت پورې په دې کې تقریبا 1500 زیات خلک چې دی هغه بلم شوی دي چې شوی دي او د قوانینو په پاکستان کې یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې د 13 کالو نه چې هغه ماحول داسې دی چې په هغه کې یعنی ازرای عدالت یا ماورای عدالت جی په دوه حوالو باندې دا انساني حقوقو په حواله یو ډیر تشویشناک او یو ډیر تکلیف ده او پریشان کن حالات پیدا شوي جی که تاسو وګورئ دغه په کیس کې د ممتاز قادری په کیس کې د آسیا بیبي په کیس کې چې څنګه سلمان تاثیر دغه په حواله څو خبرې وکړي او بیا د یو مولانا په انتها پسند تقریر باندې ممتاز قادری چې هغه دغه گاډو سلمان تاثیری مړکو بیا تاسو وګورئ چې ینه آسیا ته خو انصاف ملاویږي خو ریاست بیا د دې قابل نه دی چې هغه ته تحفظ ورکړي هغه د ملک بهر وباسي بیا تاسو وګورئ چې ممتاز قادری چې څوک قاتل دی او د چا فرض چې هغه د سلمان تاثیر محافظ وي هغه وجني او هغه د هیرو په شکل کې په پاکستان کې پیش کیږي او نن داغه قبر چې دی هغه یو لوی مزار جوړ کړی شوی دی بیا تاسو وګورئ چې په دغه ماحول کې یعنی ریاست هم دغه قانون د وجه نه به وسره او خلک د هغه دومره سنسټایز شوی دی حساس شوی دی او خلک دومره د توندروي ښکار کړی دی چې موږ ګورو چې د مشال خان واقعا ننم د مشال خان د پلار چې کله ښکار شي نو د ما د سترګو نه اوخ کلاړي شي یعنی داغه د بچی سره چې شي وي داغه مور او داغه خاندان نه پوری متاثر دی بیا موږ وګورو نو آسیا تقریبا لس کال داغه د ژوند چې کوم دی هغه په جیل کې تیر کړو یو بل وجیه الحسن نوم یو پاس چې کوم دی هغه اتلس کال په جیل کې تیر کړو او دا یو داسې خبره ده رحمان بونری سے بو چې تاسو یقین وکړئ چې دینا یعنی د دې قانون نه یا د کوم ماحول پیدا کړی دی د دې نه پاکستان ته څه ګټه شته نه اسلام ته ګټه شته او نه انسانانو ته څه ګټه شته یو وړخته که تاسو یقین وکړئ چې د قانون چې کوم دی ریاست ګور نه دي چې په چا باندې هم د الزام ولګول شي د پښتو متل دی و چې د گاونډي سپیته
چې د گاونډي سپیته د قاری نو د لیونی غټ په وکا دا متل تاسو مزما واوریدو جی وې چې د گاونډي سپیته د قاری نو د لیونی غټ په وکا بیا به خلک ځان سنبال کی د دې مطلب دا دی چې دغه ماحول چې کوم د بلیسمی په حواله یا د توهین مذهب په حواله چې کوم توندوی پیدا کړی شوی دا آسان کار دی زما خپل گاونډي ته کار دی زما چې کوم دی زما په کالج کې چاته غلسایما یا یو سړی دی هغه خپل حق د پاره پاسې درې ځای بلیک میل کول غواړم زه بس توهین مذهب کړی دی د فیسبوک باندې پوسټ کړل دی د زما د مخه دا خبره کړې ده نو لکه بیا دا بالکل خلق بیا لکه څنګه چې خلق بیا په لیونیستي ورپسې دغه څه د خدای په دغه انسان پسې بیا خلق ورپسې او بیا تاسو دې ته وګورئ چې جج د پاره یعنی یو داسې د یې ترې ماحول پیدا کړی شوی دی د دې قانون د وجینا دغه توندرې د وجینا د مذهب د مذهب دغه لوبي د وجینا چې جج کله کینو فیصله کوي نو جج مخکې ګوري چې د جج د پاره اوس که ځان کینو مر جج پځه تاسو ځان د جج پځه کې نه وای په دغه ماحول کې چې په هغه کې یو اسسټنټ کمشنر چې په مختلفو کې تاسو بولیدل یو اسسټنټ کمشنر چې هغه د ډي سي مخکې یعنی دفتر کې یو الګ زی چې د عمر په زیات نه زیات اتلس کالي هغه د ډي سي په دفتر کې یو اسسټنټ کمشنر غواړي او هغه خپل عدالت لګولې لري او هغه اسسټنټ کمشنر هغه ځوان ته وسره څوک ملګری دي د سکول لکان دي د کالج لکان دي هغه د خپل ایمان سرټیفیکیټ ورکړي چې ګوره مسلمان یم ګوري تاسو یقین وکړئ په دغه ماحول کې چې ریاست دومره به بچ دی ضیاءالدین صاحب جج هم دا فیصله کوي ورګه چې د اخیری خبر کوم چې کله جج په دې معاملو کې چې کله جج وګوري نو هغه وچاره دا د په دې ځان کې چې کوم سړی دا چې کوم کیس زما مخه ته دی نو دا یو خبر دی کیس نه دی خبر دی یو اوس دې خبر ته زت نه وړم او که زه ورته دا چې چا من الزام دی دی ورته لکه ول دی کما نو ظاهر خبره ده جج به ځان ولې خبر ته دلېږي په دې کیس کې جنید حفیظ په کیس کې چې کوم دی د وکیل چې مخکینه کوم وکیلو مخاله رحمان نامه وا هغه وشته شو کنه لکه د بل وکیل چې کوم دی اسد هغه ته چې دینو د مرګ دړکی ورکړی شوی دی رحمان بنيري صاحب دا یقینا د پاکستان د پارلمان د پاره د پاکستان د ولس د پاره د پاکستان د ټول خلکو د پاره دا یو ډېر تشویشناک خبره ده او په کار د چې موږ ریفلیکشن وکړو چې دا څه کیږي سره روان دي او دا څنګه بدلول غواړي ضیاءالدین صاحب نه ډېره مهرباني تاسو دغه یو شمېر سوالونو جوابونه په یو ساکي ویل زه مننه کوم پاکستان کې تاسو په خپل خبرو کې ویل تاسو نه مخکې زما سره سېنیټر عثمان کاکړ صاحب هغه د سېنیټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی دی هغه ویل تاسو هم ډېرې حواله ورکړي هغه هم ډېرې حواله ورکړي تاسو د خبرونو چې کوم اندازه کې غدار چې ادارې چې دي هغه هم په دې کې لکه ججانو ذکر تاسو کو قانون سازانو ذکر مو کو دا یرا او ترخ موجود د نو دا مسله حل کې دي څنګه شي چې د پاکستان د حساس مسله د اسلام نه د مذهب د سپکاوي قانون په خپل ځای پاتې شي او خلک چې د هغې نه غلط ګټ هم پورته نکي کنه په دې قانون کې څه بدلون پکار دی تاسو د جوج لرئ زما ذاتی رائے دا چې دا قوانين چې کوم دي دا په یو داسې وخت کې متعارف کړی شوی دي چې دا یو صحیح او کره د جمهوریت وخت نه و دا د یو ډیکټیټر په زمانہ کې چې هغه دغه ملک مشر او مونږ نن چې کوم زمونږ د پاکستان مذهبي قیادت هم دی هغه وی چې مونږ د ضیاء الحق د زمانه قوانين نه منو تاسو خیال دی شي خدای بیا ولې منای نو خبره دا ده چې کومګه غواړو چې په پاکستان کې د نور فساد نه کیږي کومګه غواړو چې د پاکستان د په عالمي برادرۍ کې ګورځي دا څه چلې چې مونږ په آیسولیشن کې ګون نشو کولای من حيث القوم پاکستان د دې نړۍ برخه ده او دغه قوانين چې کوم دي چې هغه ډیر وېګزي او هغه سره یعنی زه تاسو ته وایم چې دا د دې قوانين دا د پاکستان هغه قوانين دي چې د دې د ټولو نه ناروا او ناجایز استعمال شوی دي دا د ټولو نه زیات مسیوز شوی او ابیوز شوی قوانين دي نو په داسې صورتحال کې چې ستا دغه قوانين د عالمي نړیوالو انساني حقوقو د ویلیوز او داغي د سټانډرډ سره سمون نه خوري په کار د چاغه تمونګه په مخه خو وایو
دې کې هیڅ خبره نه او تاسو ته بل خبرو کوم چې یعنی دوه خبرې په قرآن پاک کې وایي چې ان نزلنا الذکر وانا له لحافظون. خدای پاک وایي چې دا قرآن پاک ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه کوم. او په سوره علم نشرح کې وایي چې ورفعنا لك ذکرک. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک په خپل وایي چې ست اوچتي او ستاد لوړتیا محافظ زې ملک مطلب ما ته اوچت کړی کومه چې د چا د حفاظت او د چا د لوړتیا ذمہداري خدای په خپل اغستی زه څوک ما بل څوک دی یعنی زمره د افسوس خبره ده چې مونږه یعنی اسلام یا د محمد صلی الله علیه وسلم شخصیت موږ دومره ولنربل کړی دی یعنی هغه موږ دومره کمزوري کړی دی د یو عظیم شخصیت په ځای باندې چې موږ یو چېرې د تحفظ په کار دی وسو نو دا یقینا چې تشمولیت دی په دې کې نور هیڅ څه ګټه نشته دی او بیا مونږه یعنی په دې کې تاسو وګورئ چې بین الاقوامي تور کله دا کته کیږي نو په دې کې د پاکستان څومره بدنامي کیږي د سره د اسلام څومره بدنامي کیږي چې خلک خاص دا تاسو مذهب دی یعنی چې تاسو با یو سره یعنی په هغه یو تاسو داسې قوانین کول کړی چې خلک په دومره خطا طریقه باندې ناجایز طریقه باندې استعمالي دا هغه ټول دا خبرې دي چې په کار ادا شي لکه د وطن د پاره د قوم د پاره دغه 2 کروڑ انسانانو د تحفظ د پاره یعنی دا قوانین چې دي دا بالکل په دې باندې یو ریفلیکشن وشي په دې باندې پارلیمان کې یو آزاد خبره وشي او بیا هغه لار خپل کړی شي چې دغه وطن اوسیدونکو ته ځکه د ریاست بنیادی ذمہواری ده د ریاست کار دا نه دی چې هغه نه تاسو وګورئ هغه پیغمبر چې هغه د رحم کرم درگذر معافی زم نوم دی کنه یعنی نن داغه په نوم باندې تاسو خلک وجنې تاسو به اویزان کوي تاسو به زوري تا کوم انصاف دی اسلام سره زیاودین زما خیال نشي زیاودین سبزی سے په پاکستان کې یو شمیر خلک بیا داسې وایي چې د دې قانون ضرورت دی دا قانون کنه بیا به د پیغمبر سپکاوي کې دی بیا به د مذهب سپکاوي کې دی او د قانون دراتک سره د غي تحفظ شوی دی د ځنی مذهبي سخدریزو یا بیا د قانون سازانو خیال داسې هم دی زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم محترم زیاودین سبزی صاحب چې تاسو په پروګرام کې دغه سوالونو ځوابونه وایي خوشاله اوسئ ډیر مننه محترم زیاودین یوسفزی صاحب موږ سره ملګری وای